زموږ یو عالم دی الله یې د هغه حفاظت وکړي پېښور کې دی شیخ ابوبکر صافي هغه دا خبره کوله وي د علماو سره ناست یو مشوره کې هلته پاکستان کې څه مشوره ورسره دغه د علما را جمع شوي نو هغه پکې خبره کوله نو هغه ډېرې خوږې خبرې کوي ډېرې ښکلې لهجې ده نو هغه وایي چې جاخه داسې دا دغه اندازه وایي جاخه موږ ته ټوله وایي دې ټوکو جوړه کړې ده او ډېره ته وایي جاخه جوړه کړې ما چې دې څه مطلب دی شیخ صاحب ما دې څنګه جاخه جوړه کړې ده ما کې دی وکړي چې دې باندې پابندي لګول غواړي نو چې دا په سر کې که نور څه نه بالغ خو به ورته ږدي چې دا په سر کې نو نور څه نه نو څه به ورته ږدي بالغ خو به ورته لازم ږدي دا خو هغه اقل ټول نه هغه کمزوری حق دی نور حقوق خلاصه به وکړي دا خو هغه کمزوری هغه دغه چې څه به ورته ږدي بالغ به ورته ږدي بیا دې نه بعد د فتوو ته ګوره بیا نو دا بعض دا چې داسې مفتي شي که نه د دې